هیله لرم چې روغ او جوړ یاست او د صحت جامې مو پر تن وي. بسم الله تعالی شم د یوې نوې ویډیو سره. ویډیو ډېر ښایسته او جالب ده او ډېر په زړه پورې دلچسپه ده. ویډیو د دې په اړه ده چې مولټي وایي ډایرکټ اپلیکیشن ته راغله، معنا د فیسبوک رنګ څنګه بدلولی شو. نو د دې لپاره موږ یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو چې مولټي کلرز فور فیسبوک دی. زه تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې هم درکوم او ډاونلوډینګ طریقه یې هم ښیم. نو تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې دلته ولیکئ چې مولټي کلر فور فیسبوک دا لومړی سر به تاسو سرچ کوئ. کله چې سرچ کړه افیشل فیسبوک لومړی سر کې راځي، دویم ورپسې مولټي کلر فور فیسبوک راځي. بس دغه به چې کله تاسو را ډاونلوډ کړو نور بس دې ځای نه وځئ. کله چې دې ځای نه ووتئ بس تاسو به راشئ دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله چې اپلیکیشن خلاص کړو نو تاسو ته انټرفیس یا مخ دغسې ښکاري. نو دغلته چې یو وړوکې نښه غونډه کېده په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته رنګ انتخابېږي، مثلا پینک ګلابي پراپل بانجاني ګرین معنا، شین ریډ معنا سرخ، ډیپ پراپل معنا تورچکې بانجاني، بلک معنا تور او دغسې نور رنګونه دي. اوس تاسو ته به زه کوم وایم خو هر رنګ چې ستاسو خوښ وي، مثلا زما رنګ خوښ دی ریډ سور. نو دغلته به تاسو ته دغسې یو دغه ښکاري چې کلر فور فیسبوک دی. په دې به تاسو کلیک وکړئ، دغه ایډ به تاسو کلوز کړئ، صبر ورته وکړئ. دغلته خپل نمبر او خپل کوډ ورکوم. دغه دی ګران دوستانو زما ایډ خلاص شو، دغه تایید باندې کلیک کوم. وګورئ ګرانو دوستانو زما دغه د فیسبوک رنګ سور دی او ډېر په زړه پورې دی. نو که تاسو چېرته غوښته چې دغه رنګ بیا بدل کړئ نو تاسو ته دغلته په پورته په دې کونج کې دغه آیکن ښکاري، په دې تاسو کلیک وکړئ چې هر رنګ ستاسو خوښ. مثلا زه بلاک انتخابوم، تور. لږ صبر ورته کوم چې دغه ځان اپډیټ کړي خپله فیسبوک. چې نیټ څومره تیز وي هماغومره تیز کار کوي ګران دوستانو، خو چې نیټ سلو وي بیا دا هم سلو وي. وګورئ ګران دوستانو زما نیټ سلو دی، تر اوسه صفحه نه ده بدله شوې. مثلا زه اوس ګل انتخابوم، تاسو وګورئ ټول رنګونه کار کوي، خو مثلا انټرنیټ پورې لري. دغه پینک ورته انتخابوم، ګلابي. نه پوهېږم نو چې نیټ ډېر ضعیفه دی. وګورئ ګران دوستانو زما د فیسبوک رنګ بدل شو. نو تاسو چک کړئ که چېرته بدل شو بیا ما ته کمنټ کې ووایاست چې زموږ د فیسبوک رنګ هم بدل شو. نو د دغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره ST میډیا نیو ځان سره سبسکرايب کړئ او دا ویډیو چې تاسو اوس ګورئ نو دا خو ځان سره حتما لایک کړئ. نو تر بلې ویډیو چې بیا تاسو په چوپړ کې زه حاضر کېږم نو ما ته اجازه راکړئ. دا الله پامان.